نو عیسی علیہ السلام بلګي چې دجال به مړ کړي چې دجال مړ کړي عیسی علیہ السلام په دې مقدس مکه حکومت شروع کړي او داسې د عدل انصاف حکومت به شروع شي چې نبی علیہ السلام فرمایي وی یو انار به دومره غټي یو انار چې په سونو خلق به هغه خوري خلاصيږي بنه او د یو انار پوسټکې به دومره غټي چې لویه ډله به لاندې ناستي او هغې له به سورې ورکوي یو چیلی به د یو قوم دپاره د پیو کافي وي یو غوا به د یو قبیلې دپاره د پیو کافي وي یو اوښه به د یو کلي دپاره د پیو کافي وي داسې به دا اسمان دا اوبه راوورئ زرغونتیا به وشي میوې به زیاتې شي ځمکه به زرغونتیا را زرغونه کي مسلمان به ډېر زیات خوشحاله او ډېر د عدل انصاف حکومت به بیا شروع شي دې کې به الله ذوالجلال عیسی علیه السلام ته حکم وکړي چې داسې کار دی اوس چې دا خپل مرګري دی کوهې تور ته بوځه یو مخلوق یو قسم دی هغه راخوروم چې هغې سره د جنګ د هېڅ چا طاقت نشته دې کوهې تور ته بوځه عیسی علیه السلام به دا مسلمانان بوځي او کوهې تور کې به دیره کړي چې کوهې تور کې دیره کړي نو خدای پاک به یأجوج او مأجوج راخواره کړي دا یو ځای کې بند دي او سکندر ذوالقرنین هغه ورته یو بند والی دی نبی علیہ السلام فرمایي دوی لګیا دي هغه بند کنې باسي هغې کې چې دوی داسې وړه غوندې سوړه پیدا کړي وی یاره بس لږ کارم پکې وکړو سار له به یې که خیري که نه و چې سار له راځي نو بیا ورته خدای هغه بند کړي نو چې کله د دې د ماتوالي ورځ را نږدې شي نو چې دوی کله هغې کې کنستل شروع کړي او لږ پاتې شي نو دوی به ده ووایي چې انشاءالله سار له به یې که نه و انشاءالله به ووایي نو هغه سوړه به خدای بنده نه کړي نو چې سار راشي نو به یې که نه دوی به راخطا شي او دوی به داسې وکهم من کل حدب ینسلون هر لوی ډیرین او په منډه رواني دوی چې کله راشي په دغه یو دریاب د لوی بحیرې ته وري په هغې به راشي نو چې په هغې راشي نو هغې کې هغه لومبي خلک به ترې اوبه وڅکي تږي به نو چې اوبه هغه لومبي خلک وڅکي نو دوی دریاب سیند نو چې هغه اخیري خلک پرې راځي نو اوبه به پکې ني نو هغې به هغه نورو مرګو ته چې هلکه دلته چې توبه تېرې شوي دي ښه ځای لوند دی دومره به دنیا یي هغې به صاحب شروع کړي د دنیا پرې مخلوق دنیا کې خو به نور څوک نه عیسی علیه السلام چې کوم مسلمانان دي هغه به هغه پټ کړي باقي به کافر هغه به مړه شي نو بیا به وایي چې یاره د دنیا هغه د ځمکې والا خلق هم تباه کړل دا غوا او میخې او ځنګلي حیوانات هر څه به وخوري ختم به یې کړي راځئ چې اسمان والا خدای سره جنګ شروع نو غشي به بر اسمان ته وړي نو خدای پاک به یې والا د وینې سره را واپس کوي تک سره نو دې به وایي چې هغه اسمان والا فرشتې مونږ مړې کړې ځای چې ګردو که په دې ګوټ موټ کې څوک پاتې شي دغه وخت یو په کوهې تور کې به مسلمانانو بیا ګورې تکلیف راشي د مسلمان ژوند د تکلیف دی داسې تکلیف به راشي چې نبي علیه السلام فرمایي د سلو اشرفونه به هغوی له یو د هغوی سر بهتري سل اشرفی به ورکوي خو د هغوی یو سر به پیلي خو څوک بیا نه ورکوي وله وي به نه دومره به تکلیف کې وي عیسی علیه السلام به خدای ته زاري شروع کړي چې خدای دا پسه مصیبت په بل لانجه واوړېده خدای دا قوم هلاک کړي نو خدای پاک به د هغوی په دې اولو په دې ترخونو کې دانې راوخېږي ټول به داسې مړه شي لکه یو سړی چې یو ځل به ټول مړه شي چې مړه شي عیسی علیه السلام ته به خدای وایي چې دښمن دې هلاک شو راځه اوس عیسی علیه السلام سره د ملګرو چې بار ته راوځي نو ټول ځمکه به یو لیش ځای به داسې نه چې هغه د یاجوج او ماجوج نه خالي دي هر ځای به ډکي او بوی به ځي خدای دې نه به اوس مونږ دې ځمکه کې اوسېږو څنګه الله به یو قسم مارغان را پیدا کړي هغې به یې په خوله کې نیسي او دریاب ته به یې غورځوي دې لوی دریاب ته بیا به خدای باران وکړي باران سره به خدای را ځمکه پاکه کړي د هغې د هغه غش او لیندو باندې به مسلمانان اور بلی بیا به د عدل انصاف حکومت شروع شي جناب د عدل انصاف حکومت چې کله بیا شروع شو د هغې نه پس به بیا ورو مسلمانان کمیږي بیا به کافر زیاتېږي مسلمان به ورو کم شي داسې وخت به راشي جناب چې په مخ د ځمکه به یو کلمې والا سړی هم نه هېڅ څوک کلمه ګو به نه په مخ د ځمکه د خدای نوم به بالکل ختم شي او داسې ژوند به یو بل سره تېروي لکه د دریاب دا خره او خرې چې یو بل سره څنګه ژوند تېروي د ځنګل او د ځمکې دا سپی او سپي یو بل سره کوم ژوند تېروي دقه ژوند به تېروي هېڅ قسمه کلمه د خدای نوم د هغې نام و نشان بني ختم او چې کوم مسلمانان دي نبی علیه السلام فرمایي یو هوا به خدای راوالوځي هغه هوا چې کوم مسلمان باندې لګي به دې به مري هغه له به خدای مرګ ورکړي ټوله دنیا به د کافرونو ډکه شي بیا به مال خدای راخور کړي دغه وخت به الله د انور د مغرب نه مشرق طرف ته راوخېږي نور به رواني مشرق مغرب طرف ته به کوزېږي الله ذوالجلال به ورته واپس شه ارجعي من حیث طلعتې چې کوم طرف نه راغلی وم په هغې طرف واپس شه نور به لږ غوندې واپس شي بیا به ورته الله وي واپس ځه دغه توبې د بندېدو دروازه ده بعض د هغې نه پس د هېچا توبه به نه قبلېږي اوس د توبې دور دی نو توبې الله ته وباسئ او خدای ته زاري و فریاد وکړئ بعض بیا به زما علم ډېر شي خو ټول به کفر وي د خدای نوم باندې څوک پېژني نه الله به نه پېژني نبی علیہ السلام فرمایي که نه لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله تر هغې پورې به قیامت نه راځي تر څو پورې چې په دې مخ د ځمکه د الله الله نوم اخېستلی کېږي
د خدای نوم چې اخیستل بند شو فوري به قیامت بیا راځي. خیر خلک به لګیږي، څوک به دکاندار وي هغه به کپړه خوره کړي په ګاک پې خرڅوي، ګاک به ناستي د هغه نه کپړه بالي. څوک به لګي خپل حوض به جوړوي، څوک به لګي خپلو څارو له به ګیاګانې ریبي، څوک به لګي نوړی به رالي د خپلې خولې ته به یې اچوي. د جمعې ورځ به او د محرم د عاشورې لسمه ورځ به د عاشورې لسمه د جمعې ورځ او د سار د مانځه نه پس د نور خطو نه مخکې دغه ټیم کې به اسرافیل علیه السلام شپېلی ووایي. چې شپېلی ووایي دې شپېلی سره به د خلقو نه ساګانې والوځي، ختم به شي. هغه انسان چې نوړی یې خولې ته اوچته کړې ده خولې ته به یې ونه رسوي او سا به ترې وخېږي. هغه انسان چې کپړی ګاټ ته خوره کړې ده را وبه یې نن غاړې او سا به ترې وځي. هغه انسان چې هغه خپل حوض لیوه هغه به په هغه خپل خټه وان نه کړي چې سا به ترې وځي. بس مکمل قیامت چې ته ویلې کېږي دا ټولې ساګانې به وځي. په قبرونو کې چې کم خلک دفن دی که مسلمانان دي او که کافران دي د هغې روحونه به هم لاړ شي د اسرافیل علیه السلام په شپېلی کې به ورننوځي. دغه وخت نه مکمل روحونه ټول د اسرافیل شپېلی ته لاړل، عذاب د قبر او خوشحالي او هر څه بند، روحونه لاړل ختم شو. یو مضبوط ګړزار به شروع شي، اسمان به ټول ټوټې ټوټې به شي ختم، ځمکه به داسې والوځي لکه دا مالوچ چې دا پاغوندې دا مالوچو باندې هوا راچي په تاسو خیالي که نه د پنبې دا مالوچ په دې سخته سیرې کې په دې هوا کې تاسو دا خواره وارې وینئ، غرونه به ختم شي، دا سپومې به ختم شي، نور به ختم شي، ستوري به ختم شي. قیامت چې څه ته ویلې کېږي نو هېڅ شی به پاتې نه، اوبه او هر څه ختم، ټول هر څه به ټوټې ټوټې او دړې وړې به شي، هېڅ شی به هم پاتې نه شي. بیا به رب العالمین واپس دا مخلوق را جمدي کړي د شام په ځمکه باندې. اوس چې کومه د شام ځمکه ده دا به خدای بیا خوره کړي او چې څومره روحونه د اسرافیل علیه السلام په شپېلی کې وي چې دا شپېلی ووهي هغه روحونه به ته راشي خپل خپل وجود ته به ننوځي او داسې به دا خلک د خپلو قبرونو نه راپاسي اذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون، لکه دا باران چې وشي او سار راپاسي او دا کم بوټي دا زرغونتیا په دې ځمکه د پاسه راوټوکېږي، داسې به راوټوکېږي او د الله حساب کتاب تر حشر میدان ته به ور مخامخ شي. بیا به د سره خدای پاک د دنیا د دې عمل، د دنیا د دې قول و فعل، د دنیا د دې مال او دولت د دې به را سره الله حساب کتاب کوي. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تاسو څه خیال دی چې ګنې ما بس پیدا کړی یا خدای پاک فرمایي ما ته باړو دوباره ستاسو اړو پیشي بیا ونه شي؟ دا هېڅ چرې نه کېږي. څومره نظام الله پیدا کړی دی، موږ به خدای ته مخامخ کېږو، الله به موږ نه تپوس کوي څه دې ویلي دي او څه دې کړي دي او څه دې ګټلي دي او څه دې خرچ کړي دي. باقاعده خدای تپوس کوي څه عمل دې کړی دی او که دې نه دې کړی. ورونو دا لوی مصیبتونه تکالیف او دا لوی ابتلاعات زموږ د مسلمان په سر دي. کومې وړې وړې نښې د قیامت خود فورا راغلي دي. لکه نبي صاحب فرمایي د مور پلار بېعزتي به شروع شي، مور او پلار به څوک خیال نه ساتي، نافرماني به شروع شي. دا یوه نښه شته که نشته؟ بلکل ښکاره. د مور او د پلار خیال بني او د دوستانو خیال بی، د دوستانو تعلقات به وي، د مور او پلار بني. نری جامې به ښځې واغوندي، شته که نشته؟ ښکاره خبرې دي. سړي به د ښځو تابع شي، شته او که نشته؟ ښکاره خبرې دي. فحاشي او بدعملي به خوره شي، هغه فحاشي او بدعملي خوره ده. او د قوم مشران به رذیلان بی، کوم چې نیکان خلک هغوی به د قوم د مشرونو توبه وباسي، هغوی به وایي موږ د قوم مشرۍ نه یو. او چې کوم رذیلان ساد القوم ارذلهم، نه قوم سیادت او سرداری به د رذیلو او د کمینو او د بدعملو خلکو په لاسونو کې وشي. داسې حالات جوړ دي کوم چې نبي صاحب فرمایي. او په مسلمان دا حالات به ځي او راځي به، خو الله دې موږ هغه مسلمانان جوړ کړي چې کوم دغه حالاتو ته موږ ټینګ او کلک ولاړ یو. بس ایک نمبر مسلمان، دو نمبر مسلمان نه، بے غیرت مسلمان نه، غیرتی مسلمان نے خدای پاک جوړ کړي چې ایمان باندې خپل کلک شو، پیسې باندې خرڅېدونکي مسلمان نه، کلک مسلمان. بهر صورت رونو د عیسی علیه السلام متعلق خبره مې شروع کړې وه او هغه مې درته خلاصه کړه. عیسی علیه السلام د رب العالمین یو لویه نښه ده. ان مثل عیسی کمثل آدم، آدم علیه السلام بې مور او پلار پیدا او دی خدای پاک بې پلار نه صرف د مور نه پیدا کړی دی. یو عظیمه نښه په پیغمبرانو کې یو لوی نشان. او بیا دا عیسی علیه السلام چې وفات شي د نبي علیه السلام سره چې کومه کوټه مبارکه ده د یو قبر دی خالي دی، هغې کې به دفن کېږي. هم د نبي علیه السلام په شریعت باندې به خپل عمل وکړي. گرانو محترمو اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 38 نمبر کیسټ کې تاسو د دجال او د قیامت علامې واورېدې. دا به تاسو ته پېښور ښار کې محترمو اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په
په دې 38 نمبر کیسټ کې تاسو د دجال او د قیامت علامې واورئ.